علي وزیر تازه د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟ ولې په پاکستان یو ځل بیا اور بل کړی دی؟ افغانانو زړونه یې بیا څنګه ګټلي دي؟ دلته یې ټول حال راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. علي وزیر وایي افغانستان ته له سفر مې د چا پلار هم نشي منې کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر وایي چې افغانستان زموږ د پلارونو او نیکونو وطن دی او د چا پلار هم ما د افغانستان ته له سفر کولو نشي راګرځولی. علي وزیر دا خبرې په داسې مهال کې کړې دي چې د هغه ورور عارف وزیر د پاکستان حکومت یو ځل بیا نیولی دی. علي وزیر پاکستان ته په خپله وینا کې ویلي دي چې افغانستان زموږ د پلرونو او نیکونو کور دی. هر کله چې وغواړم هلته به ځم او له خلکو سره به یې ګورم. د یادولو وړ ده چې عارف وزیر تېره ورځ پاکستاني ځواکونو نیولی دی او بیا یې زنداني کړی دی. د پاکستان حکومت غواړي چې علي وزیر افغانستان ته په سفر او دلته په خپلو خبرو ونیسي. علي وزیر څه وخت مخکې له محسن داوړ سره یو ځای د ولسمشر غني د لوړې مراسمو ته راغلی و. علي وزیر چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی هم دی یو ځل مخکې هم نیول شوی او بندي شوی دی، خو هغه تل د پاکستان حکومت او پوځ پر ضد سختې څرګندونې کوي. د پاکستان حکومت او پوځ هڅه کوي چې هغه غلی کړي، خو نوموړی تل په خپل ټویټر باندې د پاکستان پوځ پر ضد سخت ټویټونه کوي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ.